السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله په دې امید چې تاسو به هم جوړ روغ او خوشحاله است. دوستانو نن یو خبره در سره شریکوم، تاسو به ډېر خبردار او هوښیار به اوسئ. دوستانو یو نوې دوکه، یو نوی فراډ، یو نوی خطا ایستل چې کوم دی هغه اوس شروع سوي دي د پی ټي ای په نامه باندې، پاکستان ټیلیکمیونیکیشن په نامه باندې. یو دوست سره مې بله ورځ خبره وسوه، دی راته ویل چې یاره هاشمي صاحب زما موبایل چې کوم دی په دې کې سم د واټساپ چلیدی، یو چا ټلیفون راته وکړي چې زه د پاکستان ټیلیکمیونیکیشن یعنی د پی ټي ای د طرفه څخه زه یو سړی یم، دا ستا کوم موبایل چې دی دا بلاکیږي. زه تا ته یو میسج در استوم، دا میسج کوډ چې دی هغه به بیرته ما ته راواستی او زه به بیا ووایم او دا ستا موبایل چې کوم دی هغه به بیا نه بندیږي. دوستانو دا یو فراډ دی، دا یو دوکه ده، دا ستاسو فیسبوک، دا ستاسو واټساپ او دا ستاسو میسنجر یا دا ستاسو ټویټر چې کوم اکاونټونه تاسو لرئ، کوم ایډیانې چې تاسو لرئ، دا ستاسو هیک کوي، غلا کوي. اوله خبره به زه تاسو ته دا وکړم ګرانو دوستانو، که چیرې پر یو معمولي کوډ باندې یا د یو کمپنۍ د طرفه څخه موبایل بلاک موبایل خلاصېدلی، نو د خلکو سره په کروړاو موبایلونه پراته دي، خو دوی به یو لاس لینو سره جوړ کړی وي، د دې خلکو موبایلان به خلاص کړي وي. دا قطعا هم نسي کېدلی چې یو څوک ستا موبایل در خلاصوي، هغه موت په یوه کوډ باندې، داسې په اسانه باندې موبایل نه خلاصېږي. دوستانو دویمه خبره خلک دا وایي چې یاره دا سړی به زما واټساپ، زما فیسبوک او زما و نورو اکاونټونو ته به څه تاوان ورسوي. زه ستاسو څخه یو پوښتنه کوم، که چیرې د دې سړي د واټساپ سره کار نو دی خو خپله هم واټساپ جوړوی سي، هم فیسبوک جوړوی سي، نو دی ستا و آی ډي و ستا و پاسورډ او ستا و اکاونټ ته دی څه ضرورت لري؟ لیکن دی ضرورت ورته لري هغه دا چې دا ستا فیسبوک، ستا واټساپ یا ستا چې کوم اکاونټ دا دی په غلطه طریقه باندې استعمالوي، خپله استفاده اخلي، لیکن نوم او نشان چې دی هغه ستا د پکې خرابېږي. نو دوستانو کله چې هم تاسو ته یو څوک ټلیفون وکړي چې دا ستا موبایل بلاکېږي، زه یو کوډ در استوم، دا کوډ به بیرته ما ته راواستی او دا ستا موبایل به زه در خلاص کړم او بیا به نه بلاکېږي. دا بالکل دوکه ده، فراډ دی د پی ټي ای په نامه باندې. نو تاسو به ډېر خیال کوئ که هر رقم سړی تاسو ته میسج وکړي یا ټلیفون درته وکړي، تاسو به قطعا هم هغه ته دا خپل کوډ چې تاسو ته راسي هغه به نه ورکوئ. که چیرې یو کوډ ستا پر نمبر راغلی، تا هغه ته دا کوډ ورکړئ، نو بظاهره سه او په دې باندې پوه سه چې ستا فیسبوک یا واټساپ یا یو اکاونټ ضرور ستا د لاسه ځي، او که د چیرې اکاونټ ولاړئ نو دا ضرور په غلطه لار باندې هم استعمالیدلی سي. نو ډېر خیال وکوئ، د خلکو په خبرو کې به نه راځئ، د یو چا خبره به هم نه منئ. داسې په اسانه نه موبایل خلاصېدی سي او نه داسې په اسانه باندې موبایل د پی ټي ای د طرفه رجسټر کېدلی سي. د خلکو په خبرو کې به نه راځئ، یو چا ته به هم خپل شخصي اکاونټ نمبرونه یا کوډونه چې کوم دي شارټ کوډ هغه به نه ورکوئ. نو ډېر خیال به کوئ ګرانو مینهوالو چې ستاسو و عزت ته او ستاسو و اکاونټ ته او ستاسو و نامه ته څه زیار، تکلیف یا بدنامي ونه رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ستاسو ورور ستاسو کوربه شیر علي هاشمي ته ورکړئ اجازت. د الله